ډاکټر صاحب سلام علیکم. خدایا کار خو شوی دی لکه دا څه کار خو شوی یاره شپنځیر هلته خواره دي. ملګری نشته څنګه ملګری نشته مسلم نه هغه دی ملګری دلته نه. وای کچل ستا ځنې زما وینو اوس په باچا وې راپسې وې پوځونه وای داسې ناغې غړې ګوله پرون تازه وې نن دې مړه وې ډنډرونه ډمبر ډمبر ګلې ګلې ککه ګیلاس ما پکې پیچلې دلې کنور پراس ډمبر ډمبر ګلې ګلې لکه ګیلاس ما پکې پیچلې دلې کنور پراس. السلام علیکم ورحمت الله. دغه ځای سره خو به تاسو شاید اشنا اوسئ ځکه دې ځای کې موږ ویډیوګانې کړې وې. موږ کوم ځای ته راغلي یو لاره کې خو تاسو د سلیم ته چې شی اغوستي وه خو مو وکتل هغه تکې سرې توشکې او تک سور بالښتونه همدارنګه تک سپین فومونه دا مو واغوستل او راغلي یو د سلیم خان کور ته. نو کوشش کوو چې د الله په مرسته باندې ستاسو دوستانو په هڅه او کوشش باندې سلیم خان هغه کوم ارمانونه دي ورور ورته پوره کولو ته ځان ورسو. نو اوس له خیره دغه دی دا ښکته کوو وړو به له خیره کوټې ته. یو خبر رښتیا چې کوټه به یې جوړو ډبل بیډ هر څه به ورته ږدو هغې نه بعد به بیا سلیم خان را پیدا کوو چې تر څو پورې راولو کوټې ته هغه ریاکشن یا عکس العمل به هم ګورو چې دی خوشحالېږي او که نه. یو مهمه خبر دا ده له هر څه نه مخکې تاسو ته ما یو کوټه ښودلې وه بل ځل چې راغلي وو که نه ښه هغه کوټه چې کومه مخکې وه که نه دروازه یې نه درلودله. اوس دا دی الحمدلله څنګه مې چې وعده کړې وه وعدې مطابق دروازه وشوه کړکۍ نه درلودلې اشدار یې نه درلودلې شیشې نه وې دا هم وشوې تاسو وینئ. او د سلیم خان هغه کوټه هم دغه ده مسلم راشي راځئ راننوځئ راننوځئ. دا یې چت څنګه مو چې واده کړی و هغه دی دا یې چونې رنګ دا یې هر څه الحمدلله وشو برابر سو. ښه اوس به څه کو فرش به وارو دلته تخت به راوړو ورته ږدو به او هغه سرې سرې توشکې به ورته هم وارو. هغه د سلیم خان مورکۍ نشته دا اور یې ګولېده دا هم مونږ ورته هغه اوبه لږ یو خبره دا ده ښه چې موږ تقریبا څو بجې دي لس باندې 2 بجې دي او سلیم دعوت کړي و چې موږ ته به ډوډۍ کې دغه د مورکۍ راغله. مورې ستړې مه شې. السلام علیکم. مورې څنګه یې څه حال دی و مورې اشدار یو دروازې خو وشو له خیره که نه فرشونه دې هم وشو له خیره توشکې به دې هم وشي صحیح دی اوس خو به خوشحاله سې خو پاتې یو انګور کمای دی دی نو هغه به الله تعالی وکړي او هغه اور دې ګولېږي مور ته کښېنه خپل نهري ته هغه اور بل ساته صحیح ده موږ به د خپل کار وکړو صحیح ده او بیا به د هغه شاوز وی د کوم ځای نه پیدا کړو را به ویلو بس تخت کې به یې واچو. مسلم څه کېږي ورور یې کېږي له ورځ وی خو نه کېږي ورور یې رښتیا وایي او ته خو هغه نه غواړې ته که سپینه ټوډۍ خو نه غواړې او نری باران پشمو کابل نه را روان دا خو نه غواړې او د لونګو سپرۍ لونګ سپرۍ هم نه غواړې ته هغه یو 2 شعره ماته ووایه زه عمرې کو قلم مې ماشو د مندرزې نه په ژړا راووتمه د دې پوره غر ته ګورئ په جدوګانې ګوندا کې بارغلي دینه ای منه چې به ما راشه د ملنګانه لارې چا نیولې دینه د دې پوره غر ته ګورئ په جدوګانې خندا درځي. نوم دې څه دی؟ واحد. واحد دا دې څه کېږي واحده؟ دا مې ورېره ده. ورېره دې ده؟ دا یې چا لور ده؟ دا سید
هغه چیرې دی؟ هغه قندهار کې دی. دې بل ورور شته؟ څه کېږي؟ ښه دی تره زوی دی. ښه ماشاءالله. او ته ښځه کوې؟ ښځه هو یار چې سلیم له وکړه زه هم کوم که سلیم له ونه کړه بیا زه نه کوم. ښه ولې ته ښځه کوې وایې یاره چې تر څو پورې چا نه یې کړي؟ چا نه یې کړي بیا زه نه کوم. وایي چې تر څو پورې سلیم نه یې کړي زه یې نه کوم. آفرین شه بیا کوټه خو جوړه شوه. اوس لپاره به سلیم ته زنګ وهو. سلیم دلته فکر کوم څه مینوال راغلی دي او سړی ځان سره بوتلی ده ځکه چې راشي دلته دنیا مخلوق راځي ورته ولاړ هر سړی خپل کلیپونه جوړوي. موږ چې رامبلو نشته دی چېرته تللی و. موږ حالانکې زنګ ورته وهلی و زموږ ته ډوډۍ هم تیاره کړې ده او سړی خپله شته نه. نو اوس به ورته ډاکټر صاحب تقریبا د دویم زنګ مې دی ورته چې وایم ډېر سخت مصروفه دی شاید ته اواز اوچت کړه زنګ ورته روان ته راکړه زه ورسره خبره. الو ډاکټر صاحب سلام علیکم. تا ته وعلیکم السلام. خیر اقراري ده میلمانه دې راغوښتي او ته ترې ورکې ما چېرته ته خو دی راغلی. زه د بار دکان مخې ته الماس ورور راغلی خبرې څه کوي؟ السلام علیکم. الماس ورور څه خبرې کوي؟ السلام علیکم. وعلیکم الماس صاحب ډاکټر صاحب خیر الماس صاحب ډاکټر صاحب زه بار د سره تاخته یم بس در روان یم. وسلیم خانه ته نو میلمانه راوغواړې بیا خپله نه یې؟ زه دلته بار د دغه کې ما سره تاخته یم بس در روان یم. تلیفون لرې دی خو انشاءالله یو 10-15 منټه کې به راورسېږي. سره تخ سره یو که سپین هغه سور تخ سره یې ارمان ته ویم ته ووایه ارمان دی سړی ته سپینه ټوډۍ او تکې تورې شیشې او کبرې تنکۍ جنۍ سنا سنارۍ پاشم بارانه واوره ورېږي نو او رسا د کابل نه راخوشې تندې کوچې کسه ته راتله تندي کوچې کوي ښه ګاډ شیشې را باندې کړې لونګ اوس پرای د خره را خدای ماته وایي خوږ بیتې روانې خوږ او د ګاډ تور شنه ساړه راغلی پرې او چرس ته لګولې تورې تشمې د لګولې او د تنګې تکې بېرته وایي خدای ماته وایي ښځه ته پرېږده دا ارمانونه دې پرې ته راشه کور ته دې موږ په تمه یو منتظر یو درته صحیح ده؟ درشمه او که نه موږ په ځان را رسوو ته ورکې روان یم صحیح ده راځه په خیر راشي. اورم په خیر راشه بس راشه زر راشه میلمانه زر راشه. پیدا دی که په خیر جوړ تکړه په خیر په موبایل کې هم لګیا وې دا ارمانونه دې شروع کړي دي. نو څه که تاسو راته زنګ وهلی نو چېرته یې چېرته وې د سره تاکس نو ودې غوښتلو دعوت دې کړو سره پسې نادرکه شو بیا نو کارونه مې ونو تللی څه شی کار دی بیا به چا مخکې کړی وه لاسونه به دې دا ورته کولو نه چا نه و دا که سره تا خبرو په کار مې والی دروازه ډاکټر صاحب بنده کړه. مونږ خو راولو وروره دغه د روژې سودا مې درته راوړه ښه دغه دې وړه دغه دې بوره ده وروره چای دی د خرما او لوبیا او غوړو او هغه دې وریجې دي ما دې په توبو کومه سي دا غوره دا چیني ده ښه دا چیني ده دا تور چای دی دا شین چای دی دا لوبیا دي او دا لاندې سپین چای دي دا تک سپین دي چې کومه سي چیني ده چیني ده ښه دا چې دا ملایي ده که نه نو او دا د خرما ده او کجوري او هغه مربا ده غوړ ده وریجې دي بس نو زما دې په توبه یې خدای کومه سي ته ووایه دا ډېر خوند کوي که نه نه چې زما دې په توبه یې ته دا ووایه خدای زما دې توبه سم ښایسته خوند کوي نو دا شونه
او سبا روژه ده روژه هم ده نیسي دی سبا روژه ده نیسو په تا روژه کېږي څویم کال دی د روژې نیسې یاره د روژې مې دا 15 کال دی خو ظالمه ښه سلیم خانه دغه د یو میاشت روژې لپاره دغه شی مې درته راوړه چې له خیره ته او مورکۍ دی او پلار دی او هغه ورور دی سره روژه پې په ارامه تېره کړي صحیح شو که نه نور وایه څه نو دې دغې کې نور ډېر شی غریبانان د هغې نه شو وړی هو ظالمه د غریبانو غم در سره شته ښه خبر دې وکړه لکه څرنګه تاسو دغه پیکیج ګورئ همدغه رنګ دغه پیکیج ټول تقریبا څه کم 2000 افغانیو باندې شوی دی ته هم کوی سې چې ما ویني په سکرین نو په 2000 افغانۍ یا د هغې معادل $80 باندې کوی سې یو فامیل ته لکه څنګه د سلیم خان دی فامیل دغسې یو فامیل لپاره دغه مرسته واخلي روژه ده برکتي میاشت ده ښه دا به همدلته پرېږدو سلیم ته به سلیمه تا نور څه غوښتي و تا ویلې که نه کړکۍ او دروازې هم نه وې دا د هغه د دروازه دا خو دې کتلي دي نو دا څه وخت لګولي ورته دا یې بله ورځ زه نه وم چارتلی مو لګولي ښه نو پاتې د څه شی دي نور خو موږ به اجازه موږ ته راکړې نو پاتې ډبل بیټ هم دی خو د ظالمه ډبل بیټ نو ځکه واده دی لږه ډبل بیټ نو مال یې جوړ کړئ نو کوي که نه خو مال واده چې د نشته ډبل بیټ باندې څه کوې که یوازې پکې پروت یې یوازې پکې زه پروت مال ډبل بیټ غم ته راشه دا څه لویږي واحد چې واهب واهبه سلیم وی ډبل بیټ راته جوړ کړم واده دین دې کړ ډبل بیټ باندې څه کوې ښه مې ورته ویلې که ښه ښه مې ورته ویلې ښه تا اول واده کوې که دا اول وکړي اول زما زه بیا وکړم اول یې ته کوې ته اول واده کوې او که دی سلیم یې وکړي سلیم دی وکړي دا ګوره تا ډېر احترام کوي صحیح ده ښه خانمان بس ډاکټر صاحب څه بیا وکړم خو ته داسې خبرې کوې ما ته خندا راځي ته به ډبل بیټ اشپنجونه مقصد هغه کټ کې چې خوری اشپنج هغه به څه وخت راوړې فرش دا به څه وخت راوړې دا څه شی دي سلیمه د چا ده پردی دا چې دی الله سلیمه وتښتېد الله وینیسه راوړه که واچوه ما لکه دا شکه مشکه دې ورته اشاره کړې ښه واهبه که دلته موږ ډبل بیټ راوړو ته خو سره مشکل نه لرې ښه ته خو به یې نه غواړې ښځه سمه ده نو ډاکټر صاحب ډبل بیټ به ورته له خیر غم وخورو که نه ډبل بیټ به بل ځل انشاءالله به یې ولغمو ښه او فرش مرش به بل ځل وشي صحیح شو ښه ډوډۍ چېرته خورو دې زما کوټه کې به هلته خو فرش نشته خاورې وي نو بیا به هلته کوټه کې چټایي خوره دلته ولاړ شو څه شی خوره ده چټۍ چې دی چټایي د پلاستیک ته وایي پلاستیک نه جوړه ښه پلاستیک نه جوړه تر راځه هغه کوټه خو به دې یو ځل وګورو سلیمه هو دا وګورو څو متره فرش پکې هغه کېږي ها وایو ته مه راځه ښه نه دا مه باسه خاورې دې خدای دې غرق نه کړه نه وباسم یې تر راځه خو چټۍ کې مو باسې ښه ډاکټر صاحب سلام علیکم خدایا کار خو شوی دی لکه دا څه کار خو شوی یاره شپنجې هلته خواره دي دا چې شی دی هی 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 دا بل وګوره دا کار خو شوی دی لکه دا او دا بل هم دی دا د تیل شو او دا هغه کې عکس دی خیال کوه چې وشو یاره څنګه سپند څنګه دی مخکینی شیشه کومه وه بل هغه دی ښه اوس دا د تخت دی وروره نو ته پوه شو تخت کې دی کومه سیسملې خیر کې الله خیر خوله خو لرې که خوله خو سړی دلته ږدي ته خو دغه نشته دی څه شی نشته ملګری خدای دې غرق نه کړه هلته وړه سره سمله ځه خپل ورور دی دا خپل ورور دی بس دا د ملګری شو ځه نو
کېنه نو اوس نیغ کېنه شاته تخته کېنه که نه هغه سم که بالښت دې شاته کېده څنګه کار وشو یا خدای زما دې توبه څه خسته کار وشو خسته اشپن وای دی نو یا الله الله دې مهربانه شي یو شی پاتې دی څه شی پاتې بیا لمبلو څه تشناب خو خدای دې خیر نه کړه خیر د لمبلو تشناب نشته نو لمبلو تشناب خیر دغه به برابر شي دغه به درته وکړو دا سره کوم کوټه کې جوړه نوم دې اصلي څه شی دی مسلم ښه مسلم خان زه به یو خبر ته کوم اکثره ورونه کمنټ کې وایي چې د نوم اوس مسلم دی که بل شی مسلم نه تخلص دې چې دی سلیم مسلم یو نوم دی سلیم تخلص کې که نه مسلم خان وخت نه لیکلی دی واحب خان هغه دی نو هغه چې ولید خان څوک دی پلار مې دی ولید خان د پلار نوم دی بېشکه دی ګوره دا هم پې ګران دی دا دوستانو الحمدلله څه مو چې ویلي وو مسلمه ته سم کښېنه که نه چې زه هم دلته کښېنم لږه خوښه درېیم نفر هم پکې ځایېدی شي درېیم ځایېدی شي ښه بالاخره څرنګه مو چې مسلم خان سره وعده کړې وه د الله په مرسته د ورونو او د خویندو په هڅه او کوشش باندې لله الحمد وتوانېدلو دروازه فرش و بسترې و تخت و حتی تر شیشې پورې د خوراکي مواد دا هر څه ورته وشل نو الله دې ټولو دوستانو ته چا چې مرسته ورسره کړي په هغې په زړه کې چې کوم مقصد و مرامي الله دې ورته هغه پوره کړي دعا خو به ورته کوې امین که الله دې پوره کړي یو دعا وکړه زه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم که ما سره کوم هلکانو مرسته کړي که الماس لاندې رسه کړي الله دې راته الله دې مور پلار ته ژوندي لري دغه دی الحمدلله هغه زموږ د ویډیو نه وروسته اکثره ورونه دې ته راودار شوي څوک چې راځي مسلم نازوي نو الله دې وکړي چې مسلم نور باقیمانده ژوند داسې په خوشحالۍ سره تیر شي د مورکۍ تاسو ولیدله اوس به ورسره یو څو خبرې هم وکړو بیا به موږ همدلته په دې کوټه کې ډوډۍ خورو بیا به خدای پاماني کو خو دا سړی به ځان سره بیا یو دا به زما سره ګرځي نور صحیح ده که نه او دا به زما انجینر څه شی به انجینر زه به ستا انجینر یم او سپینه ډوډۍ ته به ګاډي ته کې تورې شیشې او ځو به چېرته کابل ته به ځو کابل ته دا کابل کې به ته څه ګورې بیا کابل کې به زما نور څه شی برابر شوي دا دي کټ او بستر او هر څه شوي ښه الله به وکړي که نه خدای پاک ته سخته نه ده چېرته موږ او چېرته ته دا هر څه د الله لاس کې دي ګوره سیسټم خدای پاک برابر کو رښتیا بره کوټه هغه ځای مات و هغه ځای هم جوړ شو ورته تاسو هلته پایه لیدلې وه که نه دغه ځای مسته مو شوه او کوټه مو ورته جوړه سوه هر څه اوس مسلم بس اوس ورته ځوان شو نو هغه واحب خان خوشحاله ته دلته نږدې راشه او یو ښه ټپه په زوره وکړه اخري بس نور به خدای پاماني کو اخري وکړه په زور یې ووایه نه که نه نو ورته ووایه سم کښېنه ته سم کښېنه واحبه په زور یې ووایه امریکو قلم مې مانچو د مدرسې د په زړه راووتمه ته غوږ ونیسه که نه خدای دې ذکر کړه جګربېدلی لاس به د در واچومه دی خفه شو ولې خوند یې راکړو څه شي دې ټاپو څه یې ویلې اوس یې ته زه یم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وای کچل ستا زنې زما وینو اوس په باچا وې راپسې وې پوځونه وای داسې ناغې غړې ګلابه پرون تازه وې نن دې مړه وې ډنډرونه ډمبر ډمبر ګلې ګلې ککه ګیلاس ما پکې پیچې لیدلې کنور پراس ډمبر ډمبر ګلې ګلې لکه ګیلاس ما پکې پیچې لیدلې کنور پراس دا نری ترګې تور ابو مست د پاره زما سپینه د غاړه راځه چې درته ځونه زما سپینه د غاړه راځه چې درته ځونه بېشکه همدې سره
خالي مور سره خبرې کو هغې نه بعد هغه بله کوټه هم درته ښیم راځه چې ځو سلیمه راځه څنګه ده یوازې تا به جوړې د مور به یې جوړه نه راځه دا د مور د کوټې توشه کې د مو شوه السلام علیکم مورکۍ ښه په خیر کښېنه دغلته هغه څرنګه چې واده مو کړی و هغسې پوره شوه که نه صحیح شو خو نو فرش خو د له خیره کوټه کې هوار شو توشه کې دې وسوې هر څه وشو هر څه وشو دعاګانې خو به کوئ ډېر زوی د ډېر خوشحاله دی داسې ټپې وویلې خدای دې دغه سړي سره د خدای ښه وکړي چې زموږ څه څوک ښه کوي امین او خدای هم خوشحاله کړه او خدای هم خفه مه کړه او خدای هم دا کارونه هم خدای سر ته ورسوه او خدای دې اجرونه خدای درکړي عزتمنه شي مورکۍ بس سلیم خان نو د سلیم دا ټول د سلیم برکت دی او بړستنې دې هم وشوې توشه کې دې وسوې او تاسو دا زحمت تکلیف ولې باسلی دی زه خبر شم تاسو کوم سیرلی و هغه ملال کړی دی دا خو ښه خبر نه ده مورې نو ولې ته ډوډۍ تکلیف هم راونیو نو هسې خو ساړه نغري خو څوک نشي تللی نو زه یو خبر ته کوم والله د غریبانو زړونه ډېر غټي که نه دی خپله د پردي څاروي سره یې او نه پوهېږم څو میاشتو کې یو دانه ورکوي تاسو ته پر غومې دغه کوي مثال ورغومې نیم موږ اخلو نیم هغه اخلو نو هغه کې بیا دی یو غټ کړی دی هغه چې موږ خبر شلو خو د وخته دا دې سړي کار کړی دی څه دی کو پلار ته ویلو چې بس دا یو زه د حلالومه او مال دا یو څاروی زموږ رسېدلی مال حلالوم یې ښه خیر دوستانو ویډیو مو د سلیم نه وکړه الله دې ټولو دوستانو ته بیا هم خیر و برکت ورکړي دلته ډاکټر صاحب منډې تړلي وهلي نو چې څومره چا پکې خواري کړي زحمت یې وباسلی خلکو مرسته کړي الله دې ټولو نه راضي شي الحمدلله د دې هم دا کوټې په فرش مسته دا شوې رنګ چونې وشوه نو دې نه بعد به مورکۍ انشاءالله خوشحاله وي او امید دا دی چې ښه ژوند ولري خوشحاله ژوند تیر کړي سره د بچو نور مه په لوی الله سپارمه بعضې ټوکې موږ سلیم نه واورېدلې موږ هم وخندلې او ځینې خلکو باندې بد لګېږي معذرت غواړو ته او کوشش به هم دا کوو چې همداسې مظلومو خلکو ته ورسېږو مورکۍ موږ نور خدای پاماني اخلو او نور مو وخت نه نیسو دلته موږ سره په عذاب شوئ الله مو خوشحاله لره ښه ژوند درته غواړو خدای هم خوشحاله کړه خدای هم خفه مه کړه خدای دې ډېر اجرونه دې خدای درکړي چې زموږ څه څوک ښه کوي خدای دې دغو څخه وکړي موږ به څه ووایو نو سلامت اوسې مور سلیمه څه کو سبا خو روژه ده سبا روژه خل څه وکړي خلکو داسې وکړي چې وروره موږ له دغه راوړي خو نور غریبانان ډېر زیات دي هغې سم لږه مرسته کول غواړي روژه ماتې وکړئ د ټوله میاشت لپاره ټول د روژې د میاشت لپاره غریبانان سره لږه مرسته وکړو چې دا به نو سلیم په وینا هم که چېرته غواړئ تاسو یو فامیل ته دغسې خوراکي مواد واخلئ د څو روژې په ارامه تېره سي $80 یا د هغې معادل تقریبا 2000 یا څه کم 2000 افغانۍ کېږي همدارنګه که غواړئ یو نفر باندې روژه ماتې وکړي تر څو پورې الله تعالی د هغه اجر کم نه کړي او تا ته هماغه اندازه اجر درکړي نو $1.5 یا د هغې معادل څومره افغانۍ کېږي یو نفر روژه ماتې لپاره د یو وخت قمر بنسټ به انشاءالله په څو ولایتونو کې څه کله بیا د تېر پسې روژه ماتې سیستم برابر کړي نور مو په لوی الله سپارم السلام علیکم ورحمت الله خدای په همزه چیزونه